چټک افغان توپ اچونکی نوین الحق جریمه شو. خو ولې او څنګه جریمه شو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ملګرو که زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نن ورځ د اکتوبر په 8مه نیټه د میساینک اتلانو او بوست ساتونکو ترمنځ د لوبې پر مهال د میساینک اتلانو چټک توپ اچونکی نوین الحق جریمه شو. د افغانستان کرکټ بورډ له لوري په خپور شوي خبر کې ویل شوي دي چې د میساینک اتلانو او بوست ساتونکو لوبډلو ترمنځ په نننۍ لوبه کې د میساینک چټک توپ اچونکی نوین الحق د سیالې لوبډلې له یوه لوبغاړي سره د لفظي شخړې له امله جریمه شو. دوی زیاته کړه چې د نوین الحق څخه به د نننۍ لوبې د میچ 25 سلنه وګرځول شي. نن سهار د میساینک اتلانو او بوست ساتونکو ترمنځ شپږیزه کرکټ لیګ دویمه لوبه په کابل لوبغالي کې ترسره شوه چې میساینک اتلانو 156 منډې وکړې او په ځواب کې د بوست ساتونکو سیالې لوبډلې ته 153 منډې وکړې. میساینک اتلانو دغه لوبه په 3 منډو وګټله. په دغه لوبه کې یمین احمدي 4 مهمې وکټې ترلاسه کړې او د لوبې غوره لوبغاړي جایزه یې هم واخیستله. همداراز نوین الحق په دغه لوبه کې یو لوبغاړی وسوځاوه. نوین الحق د افغانستان چټک توپ اچونکی دی چې د 19 کلنو لوبډلې لوبډلمشر هم پاتې شوی دی. هغه د افغانستان لپاره 2 نړیوال یو ورځنۍ او یوه 20 اوریزه نړیواله لوبه ترسره کړې ده. 50 اوریزې لوبې په 2014 کال کې ترسره کړې وې او لومړنۍ 20 اوریزې لوبه یې د ملي لوبډلې بنګلادیش ته په وروستي سفر کې ترسره کړه. په خپله لومړنۍ نړیواله 20 اوریزه لوبه کې نوموړي 4 اورونه ترسره کړل چې د 20 منډو په ورکولو سره یې 2 لوبغاړي وسوځول. خو په دغه لوبه کې افغانستان په 4 وکټو ماته خوړلې وه او د بنګلادیش لوبډله پکې بریالی شوې وه. ملګرو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته. ملګرو که چېرته زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.